راشي او نورشاه کاکا مونږ ته لاړو چې هغه راشي نو هغه نه به ټپې کیسه به چې لږ وورو هېواد رنګونه دي د سیند په غاړه ناست وي کتونکو ډېره مننه کوم څومره ملګري چې ګوري نو پروګرام وګورئ شیر کوئ خپلو ملګرو ته وښایي چې تاسو ملګري وګوري د ګډي ډاکټر د زیدي ډاکټر دی راسره ډېره مننه د زیدي راسره نور ډېر زلمي دي د دې خواوشا د ټولو ملګرو مننه کوم د شیراز ډېره زیاته مننه کوم یو څو شعرونه داسې وامي د عبدالستار بمبار کې غلا دوکا آرام که مسلمان تکونه نه نیسي غلا دوکا آرام که مسلمان تکونه نه نیسي او څوک دوی ډېرې وي خو تالان تکونه نه نیسي او داسې خو پردي خلکو هم راته کې ملګري وي خپل وروڼه به څه کوي چې تاوان تکونه نه نیسي داسې خو پردي خلکو هم راته کې ملګري وي خپل وروڼه به څه کوي چې تاوان تکونه نه نیسي او دا خو خاپیرک دی چې سر کته او کونه پورته دي بله مړګی مړه که خو اسمان ته کونه نه نیسي او روک هغه سړی دی چې کنټرول یې برابر نه وي ډکې که خمبې وي خو دوکان ته کونه نه نیسي او دی عبدالستار او اوسنۍ اشنا بیزه ساتلې ده روکه یې که مړه چې په ارام ته کونه نه نیسي ډېره مننه راځه ملګري راسره د دې د پیج لپاره خپل کار کوي بیا د هلې ځلې د پښتو ژبې لپاره کوي زموږ په پروګرامونو کې هم شریکېږي او زموږ د پروګرام سره دومره مینه را چې د ډېر نه نن سهار ګاډۍ راستارټ کړه بېګا یې پوسټ کتلی او موږ خواته درې واړه ملګري راغلي او ډېره مننه کوم اعظم له باندې واکون چې راشي او خپل تاثرات موږ سره شریک کړي د یې نه وروسته چینل هم راغواړم ډېره مهرباني دلیل صاحب السلام علیکم ګران مینوالو یو ځل بیا اعظم خان ستاسو د قربان دلیل صاحب سره ستاسو په پروګرام کې کلیوال رنګونو کې حاضر دی قدرمنو زه یقینا چې د اندلیب صاحب دا ستاینې ول دی ځکه چې دی تاسو دا هره جمعه دومره ښایسته ښایسته پروګرامونه ارینج کوي که هغه څوک په ملک کې دننه ګوري او که د ملک نه بهر څونه مسافرونه هغوی دا پروګرام ګوري نو دا تاسو زیات شیر کوي او زیات دا پروګرامونه وګورئ او ملګرو سره شیر کوئ نو زه خو به ډېر څه نه ویم ستاسو ټایم نه خرابوم ولې چې پروګرام اوږد دی زه به صرف دومره ووایم وایي ستار ویل چې ښه ستار یم خو فنکار مې نشته ستار ویل چې ښه ستار یم خو فنکار مې نشته فنکار ویل چې ښه فنکار یم خو ستار مې نشته او زه خپل وطن ته په ژړا شوم چې ته خوار ولې زه خپل وطن ته په ژړا شوم چې ته خوار ولې وطن ویل چې زه خوار نه یم خو غمخوار مې نشته او ما د زلمي نه تپوس وکړو چې ته خوار ولې ما د زلمي نه تپوس وکړو ته بېکار ولې زلمي ویل د کار سړی یم خو بس کار مې نشته او زما د سوال باره کې پیغلې داسې راکړو جواب زما د سوال باره کې پیغلې داسې راکړو جواب ډېر څه کولی شم وطن له خو اختیار مې او ما لیوني نه تپوس وکړو ته به روغ شې که نه ما لیوني نه تپوس وکړو ته به روغ شې که نه هغه ویل که دا حالات مې اعتبار نه نشته ملګرو اندلیب صاحب همیشه د خپل قلم په ژبه کې د پښتو ژبې را بندولو کوشش کړی دی او زه به د پښتو باره کې علي حیدر صاحب یو کلام دی سپکیږي هغه څوک چې کړي نفرت د خپلې ژبې سپکیږي هغه څوک چې کړي نفرت د خپلې ژبې پښتون به همیشه کوي خدمت د خپلې ژبې او پښتو ژبه هم توره ده هم دال او هم قلا ده پښتو ژبه هم توره ده هم دال او هم قلا ده نشان په دې قلا ساته اوچت د خپلې ژبې او بس دغه یو شاعر دی چې پښتو او پښتون دواړه بس دغه یو شاعر دی چې پښتو او پښتون دواړه اوده بیداروي تل په طاقت د خپلې ژبې او په شان ته د نور قوم علي حیدره که دا قوم شي په شان ته د نور قوم علي حیدره که دا قوم شي لیکل په عدالت پښتو به شي لیکل په عدالت د خپلې ژبې اخره کې یو خبره تاسو ته وایم او بیا په مایک اندلیب صاحب ته ورکوم ستاسو اجازه پرېږدئ وایي ستا د ناصافه راکتو مننه ستا د ناصافه راکتو مننه تا جوړ وجلم خو پوره مې نه وه
ستا د ناڅاپه راکتو مننه تا جوړ وجلم خو پوره مې نه وه او انکر منکر به وایي نوم دې څه دی انکر منکر به وایي نوم دې څه دی ویم به پښتون وم خو نامونه نه وه ډېره مهرباني جي ډېره مننه ډېره مننه